هغه سترګه چې د الله د یرې نه وجاړي هغې ته د جهنم عذاب به نه رسي، دا جړا به په سر راځي. نو عالمانو د هغې د احادیثو په رڼا کې څه بعضې څیزونه ښودلي دي، خو یو څیز چې ما درته نن یو آیت د قرآن شریف ووی چې الله فرمایي چې د آخرت فکر ځان ته رامخکې کا او دا سوچ وکړه چې د دې دنیا نه به زه ځم او دا دنیا به ختمیږي او یو لوی میدان دی چې هغې ته محشر وایي، د خلکو د جمع کېدو ځای، هغې ته د قیامت میدان وایي. هلته به خلک جمع کېږي او چې څه انسان کړي دي د هغې حساب او کتاب به کېږي. هلته به د انسان عمل وزن کېږي او تللی کېږي به. اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه، که د چا نیکی درنې شو نو بیا خوشحاله ژوند دی، او که د چا نیکی سپکې شو ګناهونه یې درانه شو نو د هغه ټکانه د جهنم اور دی. الله دې مساعد. دا سوچ پکار دی. د مارو نه موږ دا سوچ نه کوو، په دې فکر کې موږ نه یو، نو ځکه زموږ زړه سخت دی، موږ له جړا نه راځي. یو انسان سره چې دا سوچي چې زه په دې لاره ځم او دې لار کې ماران دي یا په دې لار کې زمرې دي، دی به څه کوي؟ دی به لار بدلوي. نو پلار خو د آخرت بدلولی نه شي، نو بیا به ته د دې زمري د دې لارې د تېرېدو سامان ځان سره وړې. یو ته به وایې بل ته به وایې چې یاره دلته دا زمری دی او زما خو همدغه کور دی، په دې زه ورځم، بله لار شته نه، زه به څه کوم؟ یو سره مشوره، بل سره مشوره، بل سره مشوره. دقه رنګینونو د جنت د تلو نه مخکې بلا زمري دي او بلا هلاکتونه دي او لړمانان دي او د جهنم اور دی. دا به څه کوم؟ او الله ته به مخامخ کېږي د قیامت پر ورځ. بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې د حضور پاک څومره نږدې بیبي و په ټولو بیبیانو کې د زړه نه زیاته د زړه زیاته مینه ټول نه دې سره او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیشنګویي ورته کړې ده چې ته به زما د جنت بیبي جنت کې به ما سره. او قرآن شریف کې په سورت نور کې د دې په صفتو کې ډېر ګڼ شمېر آیتونه الله پاک نازل کړي، لیکن چې د قیامت خبره بیا ذهن ته راغلې ده نو د حضور پاک نه تپوس کړی دی، وایي د الله رسوله په هغه لوی میدان کې به زه تا کوم ځای ګورم؟ بغیر ستا نه خو قصه ګرانه ده چې ته زما سپارش وکړې، د الله په دربار کې ما خلاصه کې کوم ځای به دې ګورم؟ هم تپوس کوي. نو حضور پاک ورته فرمایلو عایشې درې ځایونو کې به ما ګورې، د دې ځای نه به نه خطا کېږم. یو د حوض کوثر په غاړه چې زه به خپل امت ته د حوض کوثر اوبه ورکوم. دا یو حوض دی او د اوبو یو ځای دی او هغې کې ډېرې اعلی اوبه دی. حضور پاک یې په خپله صفت کړی دی چې د شاتو نه خوږې دي او د پیو نه سپینې دي او د واورې نه یخې دي، او چې کوم لوښي د هغې پراته دي نو هغه د اسمان د ستورو نام زیات دي او خشته دي، لکه د ستورو به چمکیږي او پړقیږي به داسې لوښي دي او په هغې به زما امت اوبه څکي. د هر پیغمبر ګورې خپل حوض شته، خو زمونږ د ښکلي مبارک د پیغمبر د حوض نوم کوثر دی. دا په جنت کې هم شته او دا په دغه میدان د قیامت کې هم شته. هلته مې ګوره. دا ورته نه وایي چې عایشې بېغمه اوسه ته خو هسې جنتي، دا ورته نه وایي چې عایشې ته خو زما بیبي هېڅ فکر مه کوه، تا لیس هم نشته. نه وایي دقه میدان کې درې ځایونو کې مې ګوره. دویم به چې کوم دی کې وخت کې زما امت سره حساب کتاب کېږي نو د تلې سره خوا کې مې ګوره. یو تله به لګېدلې د قیامت په ورځ باندې، میزان ورته وایي. په هغه تله باندې به زمونږ دا نیکۍ او بدۍ تللې کېږي.
دا نیکي او بدۍ خو شکل نه لري وجود نه لري لیکن د قیامت پر ورځ به د دې خپل شکلونه وي اوس موږ ته هغه نیکي بدۍ نه ښکاري خو قرآن شریف وی الله فرمایي ووجدوا ما عملوا حاضره چې دنیا کې د څه عمل کړی دقسې مخامخ به درته ولاړ هر چاته به خپل عمل ښکاري نیکي به ښکلې وي ګناه به خراب شکل به وي نیکي به خوشبویه او د ګناه نه به بدبویي ځي نیکي به یخ شکل او ګناه به ګرمی د خاصیتونه نور خاصیتونه هم شته خدا امام قرطبي په تذکره کې لیکلي د احادیثو په رڼا کې دا به موږ ته دا نیکۍ خپل ښکاري موږ ته ځان هم نشو خلاصولی موږ دا نشو ویلی چې دا زما نیکي نه ده د قیامت په دې میدان کې به ډېر خلک لومبې دروغ وایي الله والله ما كنا مشرکین قسم په خدای چې موږ خو شرک نه دی کړی مشرکان به قسمونه خوري او دغه رنګې دا ګناهګاران به قسمونه خوري چې قسم دی که دا ګناه ما کړي رب العالمین فرمایي په ژبه به بنده شي بلکل مهر به ولګي مهر داسې مهر نه دی لکه دا زموږ مهرونه چې دي یعنې مطلب په یو شي چې مهر ټاپه ولګي خلک وي بنده شوه لکه یو سړی چې چاړه ګونګا شي خبرې نه شي کولی لاسونه به خبرې شروع کړي دا ګناه دې په ما کړی خپې به خبرې شروع کړي دې ګناه ته په ما تللی سترګې به خبرې شروع کړي کم ذات چې د ژبې په دې پوټینې ټوکړه کې د خبرو طاقت پیدا کړی دی هغه ذات په دې اندامونو کې هم د خبرو طاقت پیدا کولی شي دا به خبرې وکړي دله به غصه ورشي بیا به ژبه کار شروع کړي وایي به چې الله بلکل دا ګناه ما کړی دا ما کړی دا ما کړی ده او دله به دونه غصه ورشي د خپلو اندامونو ته به وایي چې زه خو ستاسو دپاره دروغ وایم چې تاسو را دوزخه بچ کړم چې په ځان په خپله ګوۍ کوئ چې سم خوښۍ کوئ هغه کمه ځمکه باندې چې تا ګناه کړې ده کمه ځمکه هغه ځمکه به حاضره شي اوس خو دا کیمرې راووتې که هغه مسلې اوس ختمه شو اوس د کیمرې مخې ته دا کیمرې خلکو لګولي یو سړي ما ته ویو په مکه مکرمه کې هغه زمانه کې دا کیمرې دلته نه وي او مکه شریف په حرم خو ټول د کیمرو نه ډک دی یو هلک ما ته ویل ته کار کو خادم و دا خدمت یې کو وایي ما نه کارډ پرېوت د دې له یو خاص کارډ ورکړي نه پرېوت زه لاړم درخواست مې ورکړه چې زما نه کارډ پروت دی ما په طواف کې لګیوم خدمت پې کو کارډ رانه پرېوته ورپسې ټیټم شوم خو دونه د خلکو جتو چې هغه کارډ زما نه لاړ وایي هغه افسر ما ته وایي چې دروغ وایي دا دی بل چاله ورکړی چې هغه پې ګرځي را ګرځي وایي ما ورته قسم وخوړه چې ما بل چاله نه دی ورکړی په هغې زما پوټو چینج خو کېږي بل به سړی پوټو بدل کړي وایي خیر ما ته وایي راځه درخواست یې ولیکه چې ته ورشه هغه کیمرو والا ده چېرته هغوی معلومات والي کیمرو والا له ورغلم وایي ما ته دا څه ټیم و ما ورته ټیم یاد کړه په کیمرې هغه ټیم او هغه شی راواړ حقه زه ولاړ یم او هغه کیمرې هغې ته مخامخ کړه ما نه کارډ پرېوځي زه ورپسې ګواښ وکړم خو په هغه رش کې رانه ګډوډ شي وایي راته یې وایي چې دروغ نه وی ټیک وی هم بل کارډ دپاره راته ولیکل بل یې راله راکړه اوس خو بلکل خلک په پرون سپل په دا کیمرې په دې کورونو کې یو ځای په دې خلکو لګولي ځای په ځای کیمرې لګېدلې او هغه کیمرې باقاعده ریکارډینګ کوي پرونی بلورځنی چې څه شوي درته نو اوس د انسان د کیمرې نه مونږ یریږو او لکه کیمره ده ګورې په قلار ګاډي سپیډ کې مه بوځه په دې بار ملکونو کې ځای په ځای کیمرې لګېدلې دي چې سپیډ دې پې لږ زیات کوي او پړق ناري کړي په هغه سات یو پړق ناري کړي دي ورته مخالفه وایي او جرمانه ورپسې ولګي لکه مخکې کیمره ده ګورې ښه لږ سپیډ مه وه او په قلار ده مخکې هدلته ولې په موټروی د پاسه دا کیمرو والا نه ناسته مخکې ګوره کیمره ده مې تا 1000 روپۍ جرمانه کوي یا 2000 یا 1500 د کیمرې نه دونه یریږي لیکن د خدای کیمره چې د په سر لګېدلې ده د هغې نه یریږي چې ته ګناه کوې د الله د کیمرې نه د خدای علم دی ولې دا پیسې دي اوس د جیبه دي هغه سزا د تسموده پس د قیامت پر ورځ میلاویږي نو هغې کیمرې نه یریږي د خدای د هغه علم نه یریږي چې زما په ګناه د خدای علم دی یو ګناه نشي پټولی
یو سړی به د قیامت پر ورځ الله راولي او حدیث کې راځي د ترمذي شریف حدیث دی یضع علیه کنفه الله به پې دا خپل اولی کېږدي دا صفت دی د خدای پاک د الله داسې وجود نشته لکه زمونږ په شان الله به ورته دا واړه واړه ګناهونه ور یادوي ګناه دې کړې ده یاده دې ده دا پوټینې پوټینې به ورته یادوي دی به یو الله کړی مې ده او دې به لکې وایي چې ای خدایه هغه غټ ګناهونه چې مې کړي دي راته را مخکې نه کړې کا دې را مخکې کړل خو غر کې دا واړه واړه به ور یادوي او کړی مې ده کړی مې ده تعریف زم دا پلان کې دې کړی دی ته پته او کړی مې ده چې ورته داسې څه منځ ګناهونه رب العالمین را یاد کړي الله به ورته وفرمایي بنده دا ګناهونه دې کړي زه دې بیا راضي کړی ما ته دې جړا کړې ده ما ته دې توبه ایستې ده نو دغه ګناهونه مې درته په نیکو بدل کړي خو چې ده ته پته ولګي چې شیخ خو دا بل شان دی زه خو یارېدمه چې ما به په الله رانیسي اوس خو خبره ده بدل شوه بدلیږي او په نیکو بدلیږي نو دې به ورته وایي چې الله څه بعضې ګناهونه اخو ما کړي اخو دې راته رایاد نه کړل غټ غټ مطلب دا چې واړه ګناهونه په وړو نیکو بدلیږي غټ به په غټو بدل شي رسول الله مبارک فرمایي الله به وخاندي الله د الله خندا د الله خوشحالي ده ورته وایي چې ای بنده امې درته مخکې په غټو نیکو بدل کړي دي اولئک یبدل سیئاتهم بالحسنات چې څوک الله ته وجاړي الله نه معافي وغواړي ګوره جړا کې دا کمال دی نو رب العالمین فرمایي دا ګناهونه ټول ولې زه په نیکو بدلوم الله څه پس په دې څه ما یفعل الله بعذابکم دا دنیا کې سزاګانې چې خدای راولي یا د آخرت الله دا ما خو تاسو دې نه پیدا کړی بدبختو ولې ناشکري کوئ ولې کفر کوئ ولې ما خفه کوئ ولې زما دشمن خوشحالوئ رزق ده در کوم خوشحالوئ شیطان ډوډۍ زه در کوم وجود ما در کړی دی ژوند دی ما سره دی حساب کتاب دی ما سره دی او ما سره جګړې کې ما خفه کې ما غصه کې بدبخته لږ خو ما ته وجاړه کړه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه زمانه دی یو هلک ډېر زیات عبادت گزار امام غزالی لیکلي دي په د احیا علوم الدین کې دومره عبادت گزار و دا هلک چې حضرت عمر د عبادت ته پسخېده صحابو به څونه عبادت کو جومات ته چې به راغی بس ناست به حضور پاک فرمایي زمارونو دا وورئ چې جومات ته په وخت راځئ چې کوم انسان جومات ته راغی او د په جومات کې ناسته وکړه په دې نیت چې بل مونځ به راځي او زه به مونځ کوم دله به الله په دې ناسته د هغه مانځه اجر او ثواب ورکړي مونږ خو په منډه رادام رکات رانتلي اکثر دوه رانتلي بس مړه یو رکات خو م لاندې که مونږ په دې خوشحاله یو مانځه په وخت راځئ کښېنئ جومات کې انتظار د بل مونځ کوئ مازدیګر وختي رالی او ته انتظار وکړه د مازدیګر دغه ټول ټیم د مازدیګر په مانځو لیکلی شو او مازدیګر مونځ یې کو کېناستې او تسبیح دې راواخېستې تر ماښام انتظار کې د مازدیګر نه ماښامه پورې چې څومره وخت دی دا ټول دله د ماښام په مانځه کې ولیکلی شو دې هلک به دا چل کو مخکې به راغی او داسې په خشوع خضوع به یې مونځ کو په ژړا چې حضرت عمر به کتل چې دی هلک ته او د ځوانۍ عبادت ګورې د بوډاوالي په نسبت الله ته ډېر خوښ دی د بوډاوالي هغه هم الله قبلې خو د ځوانۍ هغه دغه وخت کې د انسان په زړه کې یو نشه پرته وي دغه وخت کې د انسان د دنیا جیت وي دغه وخت کې د منډو او د کاروبار او د سیر و تفریح شیطان پرې ډېر غالب دی هر څه پرېږدي والله دغه عبادت ډېر زیات الله ته مقبول دی د ځوانۍ خیرات خدای ته ډېر قبول دی نو دی به ناست و ژړل به مانځه نه پس ماښام مونځ به وشو دی به کور ته نه ته دی به ناستو د ماښام د مانځه نه پس او خپل نفل به کول اوابین او بیا به ناستو الله ته به ژړل یو غاړې ته به ناستو نه چا سره خبرې نه اترې نه امیرالمؤمنین چې به راغی هسې به وکتل جومات کې به ناستو په سترګو به اوښکې را روانې وي ژړل به حضرت عمر دوی چې دا هلک خو نوجوان هلک دی د عبادت ته زه پسخېږم دومره ښایسته ښکلې عبادت په ښکلې کوئ منډې به نه وهئ په عبادت کې مزیدار عبادت لږ وکړئ خو ښکلې عبادت وکړئ ژړل به الله ته او نوجوان او ښایسته خوبصورت هلک
بیا چې د ماسخوتن مونځ بیا وکړه د مانځه نه پس په بیا جومات کې لږ ساعت ناست و بیا به پاسېد غلی غوندې نو بیا یو پلار و او هغه بوډا پلار له به لاړه غله بیا چاپي کوله د هغه خدمت به یې کوه چې هغه به یې ښه اوده که د هغې نه پس به دا هلک سملاستی ده خپل بیبي له او خپل ځان له به وروستو ته د پلار خدمت به یې کوه او ګورې د ما اوس تاسو ته هم زه وایم د مور او پلار چې دا کوم بوډاګان دي د دې خدمت وکړي په ډېر اسانه جنت ګټلی کېږي د چا پلار بوډا دی د چا مور بوډۍ ده زه ځوان به هم کې خو چې بوډاګان دي ستا خدمت ته محتاجه دي قسم په خدای قسم مې راته وخوړ په دې ډېر په اسانه جنت ګټلی کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی وی جهاد لازم هغه وخت کې جهاد په دغه موقع باندې فرض عین نو وی الکه والدان مور پلار دې شته وی او د الله رسوله وی ففیهما فجاهد زه د مور او پلار خدمت وکړه دقه ستا جهاد دی د مور او پلار په خدمت د جهاد ثواب چې کافر سره میدان کې ولاړې هغه الله پې دله هغه اجر او هغه ثواب درکوي موږ په مور څه کوو په پلار څه کوو مړه خو چې مور او پلار دله خدمت کوي نو مور او پلار دی چې د خدمت نه پرېوتل په خدای بیا وایي استاد جي بابا مې نه جوړه دا واوته خدای پاک دې جوړ کړي نه 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 جوړېږي نه بس چې خدای پې خپل فضل وکړي خدای پې خپل رحم وکړي مطلب دا چې بس نه ملکه په مې مه وجنه ورشه په دا مری ولا زور وکړه چې اړو قصه د اخلاصه چې خدای ظالم خدای پې خپل فضل وکړي جوړېږي نه د جوړ دا مو وایه چې یو یاره سخت بیمارې ډاکټره وي نه جوړ دوه وکړې که خدای پاک راته بیا وګرځه دی به بیا ستومانه دی چې بس زره خیرت ته لاړ شي پلار او مور باندې مور دله غوجل غورځوي بس مور ده خو چې هغې له غریبه پاتې شي په خدای کې ډوډۍ وله څوک ورکوي دا مونږ ته پته هر څه نه خبر تاسو هم د هر څه نه خبر یې خو زه بس ځان به پې شپېلي کو غږ به نه کوم د پلار خدمت به یې کوو لا مړه اینه پس به وده شو په دې لاره چې به دې جومات ته راته مسجد نبوي ته کور یې لږ بار او یا به واپس ته دقل تکلیف ښایسته او ښکلي یو جینۍ و په دې لک مینه وه هغې وله ټیمونه نوټ کړي په لاره کې به ورته ولاړه خو ده به بره نه کتل سر به یې ښکته کړی دا د رسول الله مبارک صفت هم چې په لاره به ته سر ټیټ په یعنې سر مبارک به یې ځمکې ته ښکته کړی حضور پاک په روان په چا مې نظر ونه لګي نو ده به سر ښکته کړی دغه جینۍ ته دغې ښځې ته د چته په ژوند کې نظر نه دی کړی او هغې به اواز هم پې کاو په دغه لار چې به کله ته دې جینۍ به پې اواز هم کاو هغې به کوشش کو چې دا هلک ځان ته زه مایل کړم خو ده ورته چېرته نه دي کتلی یو ځل په دغه لاره باندې ماسخوتن مونځ یې وکړو چې کله واپس ځي نو هغه جینۍ ورته اواز وکړو ورته یا هلکه ته انسان نه ته زړه نه لرې تا ته د اوازونه هم کوم ته لږ ما ته وګوره زه څنګه ښځه یم او واقعي دغه جینۍ ډېره زیاته خوبصورته وه هم په مدینه کې خوبصورته جینۍ وه ته زړه نه لرې ته څنګه انسان یې ته لږ ما تاسې وګوره چې زه څنګه یم بس دقه وخت کې شیطاني سوچ دله راغی او هغه جینۍ ته یې داسې وکتل او ډېره زیاته خوبصورته وه او ډېره ښایسته وه او ورته وایي ګوره زه چې په دې ځای یم تا ته دقلته زه ولاړ یم چې ته راځې زه راته دقه ځای ولاړ یم او زما انتهایي بس زما ستا نه بغیر زندګي نه تېرېږي زما ډېر زیات خوښ او ما ته مو ګوره زه مالدار یم مال مې شته حسن مې شته او عزتدار کورنۍ سره مې تعلق هم دی داسې هم نه ده چې ګلې څه ډم یم او یا څه زناکار او پلیت یم د دنیا خلک مې غواړي بس ته مې خوښ یې ما ته ته نه څنګه انسان بس د زړه کې شیطاني وسوسه راغلی شیطان خو شته که شیطان خو ډېر لوی لوی خلک اړولی بس شیطان ورته خپه کېښود راټینګ یې که او پسې ختم لګېدلې ورپسې خو چې دغه جینۍ خبره واورېده او د هغې هغه شکل او د هغې هغه خبرو ته یې وکتل د زنانو سره ګورې شریعت مسله وګورئ زنانو سره پردو زنانو سره چې کله هم خبرې کوئ په سخته لهجه به کوئ او ښځه هم چې سړو سره خبرې کوي پردو سړو سره بعضې وخت د ضرورت خبره راشي نو په نرمه لهجه به خبرې نه کوي په سخته لهجه به کوي دا د شریعت وینا ټلیفون وکړه مثلا زنانه اوچت که ټلیفون
او ته وایي پلانکې کور شته نو دی به ورته دا به ورته خوله چینګی نه نرمې پستې خبرې به نه کوي چې د هغه تمه پیدا شي دا به ورته سختې خبرې کوي نشته دا د شریعت قانون دی یا ډاکټر له لاړه شي ښځه یا بل څه کاري وي نو دا به پرده کې ځي او دا به نرمې پستې خبرې نه کوي دا به سختې خبرې کوي چې د دغه ډاکټر صاحب یا د بل پړه کې څه غلط سوچ را نه شي شیطان خو سر خوړلی په دې منځ کې پروت دی که زمونږ یو عالم لیکي چې که ښځه رابعه بصریه وي رابعه بصریه ډېره نیکه ښځه وه هغې په ټوله زندګۍ کې چې څومره خبرې به کولې د الله د قرآن شریف په آیت به یې کولې بس آیت به یې وي د هغې نه خلکو مطلب خپل اخېسته ډېره نیکه ښځه وه او په بزرګانو کې عبدالله ابن مبارک ډېر لوی بزرګ او ډېر لوی عالم تېر شوی نو وایي په یو ځای کې عبدالله ابن مبارک او رابعه بصریه غوندې بزرګان کینی په یو ځای نو ګورې درېم به پکې شیطان نه به کینی یو بل سره یو ځای خلوت به نه کوي یوازې والي د ښځو د مکر نه به سړی ځان ساتي بس دا لږ ښه عبادت ګزار دی خو د دغه جنۍ خبرو په اثر وکړو بس د ورته وکتل او کتو سره یو قدم واغېست هېڅ ګونه یې نوره ونه کړه خو یو قدم یې د هغې کور ته واغېستې راځه ویې ته لږ یو کوټې مهرباني وکړه دې کور ته را دننه شه دوه خبرې به وکړو کور هېڅوک هم نشته یو ته یو زه بس د یو قدم واغېست ورننه به وځم خو چې قدم یې سینګ واغېسته یو ایت وله مخې له راغی ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الرحمن تذكروا فاذا هم مبصرون د کوم انسان په زړه کې چې د خدای یره پرته ده چې د قیامت په ورځ به زه الله سره میلاویږم شکر الحمدلله زمونږ د ټولو د ایمان ده چې د قیامت په ورځ به الله ته مخامخ کېږو د ایمان چې د چانې بیا کافر دا زمونږ ایمان داسې د قیامت دا سوچ پړه کې راوستل ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان چې د شیطان سوچ ولا راغی ذهن ته معنی خو خیر د طالبانو اوږده ده خو زه مختصره ته نو تذکرو او فورا د قیامت ورځ را مخکې کې چې الله دا مې څو کړل دا قدم خو چې ما د جنۍ طرف ته واغېست دا خو ولیکلی شو الله دا خو تا ولیده د دې نه خو ته پروردګاره خبر شوې پیدا و مبصرون بس نظر یې ولګېدله نظر یې ولګېد دغه وخت غافل و شیطان برباد که خو چې کله ورته د قیامت دا ورځ را یاده شوه د قیامت ورځ بس خو چې دا آیت ذهن ته راغی چې پروردګاره دا مې څو کړل دا خو ولیکلی شو الله دا خو تا ته معلوم شو دا به ته ما ته د قیامت په ورځ یادې پروردګار دا عبادت مې که څه لپاره وکړو هر څه لړل یو بالټې پی یو بالټې پی چې یو قاشوغه موتیا دې پکې واچې رښتیا ووایي هغه ټول پی برباد کړي که نه کړي دا خو ملی بلا عبادتونه وکړه خدای ته جړاګانې مې وکړې دا خو مې پکې زهر ور واچول دارو خوره که نه د بلډ پریشر ټیک به خو که لږه بدپریزي دې وکړه نو هغه بیا دې بېغمه کوي الله ما خو بلا دارو خوړل د نیکو اعمالو دا خو مې زهر وخوړل دا مې څه وکړل ګناه ته روان شو بیا پردی ښځې پسې مې قدم واغېست یا پروردګاره دا خو تا نوټ کړل د قیامت په ورځ به څه کېږي بس هلته بېهوشه راپرېوت ومقدر څوک دې خبر نه شو بس یو الله خبر شو هغه جنۍ وې دا څه په جنجال ور سړی خو مړ شو بېهوشه شو جنۍ چغې کړې هلته پلار یې په تمه دی چې زما زوی خو نن زما خدمت له را نغې هغه یو خوا ګرځي بل خوا ګرځي هغه جنۍ خلکو ته چغې کوي دلته څوک پروت دی او د څوک پته نشته چې دا څوک دی ځان یې ناغرضه که خلک رالل پلار یې راغی چې څنګه پلار یې راغی اوچت یې که کور ته یې یوړه هوش کې راغی بچې څه چل در باندې شو خیر دی ځکه بعد یو په انسان بیماري راشي څه تکلیف هغه زمانه کې چې کوم حکیم طبیبي چې د هغې علاج دی لو کوم څه چل شوی دی بچې بس د بیا جړا راله
داسې سلګې ووالې او جړې وکړه بابا او دقه آیت یې وې بابا دقسې په لاره باندې را روان وم دا واقعیت وشو دا آیت من آیات شو زه به الله سره اوس څه جواب کوم د قیامت په ورځ به خپل رب سره سترګې سینګ لګو ای رب ماله خو تا ډېر ښکلی وجود راکړه د هغې دا معنا ای رب ماله خو تا په زړه کې خپله مینه وراکړه زه خو به تا ته به مې جړېدم نو خدای د هغې دا کار مې وکړه دا بدپریزي مې وکړه ای ربه تا خو زما په زړه کې خپل محبت اچولی و زه به جومات کې ناست وم یو خوا مې توجه نه و پروردګاره تا ته دا خو مقلب القلوب راړونکې ته تا راله خپل ځان ته اړولي تا راله ځان سره مینه پیدا کړې وه ربه دا مې څوک کړل پلار ورته تسلي ورکوله وی نه بابا قیامت په ورځ به زه خپل رب سره مخامخ کېږم ما ته به الله وایي پردی ښځې پسې وخت دې لاس دې واغېش او بیا دا آیت ووې تا چې ما راته وختي ووې ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الرحمن تذكروا فاذا هم مبصرون دی ووې نو چغې ولو بېهوشه پرېوته او ساتې وته حالانکه الندم توبه حدیث کې راځي چې کوم انسان ستومانه شو به دا توبه ده چې دی وجړل په ګناه دا توبه ده لیکن هغه ذهن کې هغه شی د الله بس جړا وه ذهن کې هغه شی پرېوت چې دا ما څو کړل خلک راغلل شپه وه خښې کړه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بل ورته تپوس وکړو یاره دلته به هغه نوجوانه لږ ناست و او ډېر ښایسته عبادت پې کوو د هغې عبادت ته خو به زه پسخېدم نشته وی صاحب خو مړ شوی دی نو وی بیا وی بس خو مړ دی جنازه هم شوې ده کفن دفن یې شوی دی زر حضرت عمر راغی وی یو بوډا بابا یې شته دی د هغه خدمت به یې کوو چې راغی پلار ته ورته وی هلکه وی خو دا چل شوی یقین وکړئ امام غزالي لیکلی دي صاحبه پلار حضرت عمر یې لاړ قبر وي تاسو زه ولې نه خبرولم ما به جنازه کې شرکت کړی ما به جنازه کړې وي د شپې جنازه و موږ تاله تکلیف نه درکوو بس نیغ ورغی قبر له حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یې په قبر دا آیت وی چې دا وختي کم وی ولمن خاف مقام ربه جنتان چې د چا په زړه کې دا یری چې زه به الله ته مخامخ ودرېږم او ما سره به الله څه کوي ما سره به الله زما د عمل حساب کتاب کوي هغه له یو باغ نه باغونه د جنتونو به خدای پاک ورکوي د قبر په خوا کې ورته دا آیت حضرت عمر فاروق ولوست او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د بخاری شریف حدیث ته امام بخاری یو ځل نه بار بار لیکلی دی دام واوره په بني اسرائیلو کې یو سړی و ډېر زیات ګناهګار بلکې د مړو نه به یې کفنونه ایستل کفن کش به یې و پخوا زموږ په دې وطن کې مو اوس نشته زما د یادو نه دي خو ما اورېدلي د مشرانو نه چې پخوا دا کفن کش و چې مړی به ښخ شو د شپې به دوی لاړل غریبي و ډېره زیات غربت و نو هغه مړی به خاورې به یې ته لرې کړې پلار بچي به ورسره و نو د هغه مړي نه به یې کفن راوویست که بعضو به دغسې هم پرېښود چا پې خاورې ور واچولې ځکه ډېر زیات غربت و پخوا نو دې نه باشو دا قبرونه به یې کنیستل چې کوم تازه مړی به و د هغې نه به یې کفن ایسته هغه به یې خرڅو دا د کار چې کوم وخت کې دی بوډا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای نو بچی راوستل او ځان ته مخامخ کېنو ایو ابن انا بچی د څنګه پلار یې هغې بابا ته خو ډېر ښه انسان یې دا خو موږ ماشومان لوی کړو زموږ د ډېره ښه پالنه وکړه او موږ له دې ډېرې منډې ترړې ووالې ته ډېر ښه پلار یې ښه اخلاق دې موږ سره استعمال کړل وی بچی بیمار یم عمرم ما سره یو واده وکړې یو مضبوط میثاق او عهد او وعده به را سره کوې بابا وایم وی چې کله ښه قسمونه یې ترې لاول واغېشتل وعدې یې ترې واغېشتې او وی بچی چې کله زه مړ شم ما به وسوځوې او چې مې وسوځوې نو بیا زما هډوکي به وټکوې ایرې ایرې به مې کې ښه او چې بیا په کومه ورځ باندې ښه تیزه هوا لګي نو زما دا نیمې ایرې به دریاب ته ور واچوې دا نیمې به په دې هوا کې ونولې هو بابا دا ولې د ګناه نه ده وې دا نو داسې کې بچې ما داسې ګناهونه کړي دي که نه که زه رب العالمین ته ور مخامخ شوم او مال سزا راکوله نو ماله به داسې سزا راکړي چې په ژوند کې به داسې سزا چاله نه ورکړي
خلک د جمدو نه غلا کوي، ما د مړو نه کړی او بیا مړی مې بیجابه پرېښی دی، بربنډ مې پرېښی دی. د قیامت پر ورځ چې خلک په خپل کفن کې کم کفن چې دی دې مړي ته ور واچو، د قیامت پر ورځ چې دی پاسې دقه کفن به وله خدای پاک ورکړي، دی به هغې کې روانې. یو حدیث دقسې دی او چې دا بربنډ دی که او کفن دی ته ویسته بیجابه دی که بیجابه غرق دی که. ما خو دومره ګناهونه کړي دي چې داسې اړو چا کړي نه دي. الله ته مخامخ شوم چې الله به راسره څه کوي. د ده دا نیت نو چې که ځان وسوځم بیا مې خدای جمدې کولی نه شي. نه نه نه، لئن قدر الله، که خدای په ما سختی راوسته، قدر یقدرو دا طالبان پرې پوهېږي تنګش او سختی ته وایي. که الله ماله عذاب راکړ، خطرناک عذاب به راکړي. د ده زړه کې دا و چې راشه ځان به په دنیا کې وسوځم، په دې خدای پرېښودم چې زه بس ځان یې وسوځم او وصیت یې وکړه او ځان یې په دنیا کې ری که زه بلا ورپسې څه پې کوم. چې کله مړ شو نو بچو حضور پاک فرمایي بچو ورسره هم عقل وبو چې ویې سوځو چې کله تیز باد لګېده نیمې ری وله په دې اوچه ونستې او نیمې په دریاب کې. لیکن زما وروڼو د خدای نه یو شی پټ نه دی. الله وی کن فکانه، راځه جمدې شه. اقصې نیغ ایرې خدای را جمع کړی او نیغ یې ځان ته مخامخ ودرو. د خدای نه کوم ځای پټی دی شي. او الله ته فورا تپوس کو دا دې ولې کړی؟ جرم د پاسه جرم، د ګناه د پاسه ګناه. او ته یو ټکی وی حضور پاک فرمایي من خشیتک یا رب وانت تعلم، خدای په دې د ګواه ضرورت نشته، تا ته پته را تا نه یریدم ځکه مې دا کار کړی. نشم مخامخ کېدی، سترګې مې در سره نشوې لګولې، بس ما وی راشه بس په دې معاف کړې چې تا نه یریدم پروردګار. الله فرمایل، حضور پاک فرمایي، د بخاري حدیث دی، بالکل ما ته پته ده چې دغه وخت کې ستا پړه کې زما نه یاره وه، ګناه دې ډېره کړې ده. او فرشتو ته حکم وکړه زره د ټول ګناهونه ما معاف کړل او جنت ته روان کړې. زمونږ په ګناه خدای زمونږ په عذاب الله څه کوي؟ انسان الله عذاب نه پیدا کړی. د ماشومانو ځان یې کوډګۍ جوړه کړی، ماشومان دا سیدونه میدونه جوړي، دا واړه د خټې مټې نه جوړ. ته ول روان که څونه چغې وایي، هغه ځان یې یو کورکۍ جوړ کړي د خټو نه، ته ول یو لته ورکړه. ماشوم دومره لوغړېږي دومره، که ته ورته چې بچې راځه د له ښکلې جوړوم ښکلې جوړوم، لوغړېږي نه. ما ځان له ګوډۍ جوړه کړې وه، تا راله ختمه کړه، ما پلانکې شی جوړ کړی و، تا راله مات که څونه لوغړېږي. نو یو ماشوم د خټې په یو کورکي باندې جاړي او چغې وایي او دومره ښکلی انسان الله پیدا کړی دی، دا به عذاب ته غورځوي؟ د عذاب له پیدا کړی دی. قسم دی قرآن شریف کې الله فرمایي ما یفعل الله بعذابکم، زه ستاسو په عذاب څه کوم؟ یو انسان چې د مور په ګېډه کې جوړېږي، په ده په زرګونو فرشتې دننه لګیا دي او کار کوي، په زرګونو فرشتې. دا خو داسې په اسانه نه جوړي، الله عزم کولی شي، خو نه الله یو نظام روان کړی دی. یو ماشوم چې بیا د مور د ګېډې نه روځي او دی لویږي، یرسل علیکم حفظتن، قرآن شریف کې الله وایي داسې فرشتې مقرر دي د ده د یو اندام حفاظت کوي. کې نه کولې خو د شیطانانو به دا نیکان خلک فورا وجلې، دا خو به ختم کړي وو چې وسوسه و تا چې وجني ولې نه چې بس ختم یې کړم چې دا نیکي ختمه شي. دا خو کولی شي شیطان، لیکن الله فرشتې مقرر کړي. الله په دې خپلو بندګانو په خدای قسم ډېر مهربانه، په مونږ الله ډېر زیات مهربانه، ډېر زیات مهربانه چې 200 کاله دی خدای ته سر نه دی لګولی، شیطان ته دې سر لګولی دی، بت ته دې سر لګولی دی، شرک دې کړی دی، خدای ته دې کنزل کړی دی، او یو ځل دی وایي چې الله باس توبه زما د دې ګناه نو د شرک او کفر نو په خدای که دنه تپوس هم وکړي چې دا 80 کاله دی ولې دا ګناه کوي؟ داسې مهربانه ذات، دومره کرم والا ذات، دومره رحم والا ذات. مونږ په هغې کې هم نخرې کوو، مونږ کبر کوو، مونږ لویي کوو، بس په دقه یو څیز الله خفه کېږي چې ته خپې ځان پسې راکاږي او کبر کې لویي کې. او الله ته چې وجاړې او د قیامت ورځ را مخکې کې یو صحابي له حضور پاک لاړ او تپوس یې وله کو، وی څنګې؟ هغه غریب ځنکدن و مړ کېده، بس وی څنګې؟
وی د الله رسول دې وخت کې مې پړه کې دوه خبرې وی څه وی د الله نه یریږم هم ډېر چې څه به کوي راسره او واقعي زما وروڼو چې دا سړی مري زه چې کله دا د مرګ دا وخت ځان ته رایاد کړم دوزخ خو پکې لا وروسته یو غم دی خو به راښکاره کړو خو چې دا د مرګ وخت رایاد کړم زه یم خدایه دا به څه چل کېږي کور دې ځان له جوړ کړه بنګله دې ځان له جوړه کړه موټر هر څه ته به ګورې او روان به یې هر څه به راته ښکاري ګورې به چې دا بنګله خو مانه پاتې شوه نظر به دې لګي د انسان د ټولو نه اخري سا چې وځي د سترګو نه وځي مخکې سا وباسي پرشته او روانې دا سترګې ورته ګوري دا ځکه وازم پاتې شي اخري د انسان د سترګو نه روح وځي دا سترګې ګوري خو دا بچي پاتې شو دا ښځه پاتې شو دا مال پاتې شو دا د پاتې شو دا زما څه کول او کوم خوا روان او به بیا بل شی دغه وخت کې نه ای بابا ای بیبي ای مورې مړیا بس ما وبخه ما غلطي ما به ډېر څه کړي او خاوند ښځې ته ویې ښځې ما به ډېر ظلمونه در سره کړي ما بخه او پلار بچو ته وایي چې بچې ما بخې ګوره ما بخې دقه یو ټکې اوس پاتې هر څه پاتې ختم دا سترګې چې پټېږي دا سا وځي دا به څه غم به دا به څه کېږي لیکن دقه سوچ لراشه حضور پاک ته هغه صحابي وي د الله رسوله یو یریږم د الله څه به کوي راسه او بل مې د الله د رحم امیدم شته چې زه خو د الله بنده یم زه خو د شیطان بنده نه یم زه خو الله پیدا کړی م زه خو د الله بنده یم زه خو بل چا نه یم پیدا کړی نو د رحم امید مې شته چې زما رب به په ما رحم وکړي زور ورکوي خو رحم به کوي بچې که ستاسو خیالي نو کله دا ماشوم چې رواني وکړي که نه نو دا مور یې د دروازې نه بار وباسي وځه بس تا ته زه وایم ورته سمېږي نه ماشوم بچي وي ویې باسي او هغه چې کور ته بیا راځي نو اکثر مور ورپسې دروازه بنده کړي بعضې سخته مور وي او ورته زنځیر ولګوي چې زه روکېږه مه راځه ما کور ته وځه لیکن هغه بچې بیا هم د هغه خپل کور په دروازه کې په هغه خاورو کې هغه ماشوم لوغړېږي او جاړي 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 چې زه چېرته لاړ شم زما خو دغه د مور کور دی دا زما د پلار کور دی د دې کور د دې پلار او د مور د کور نه کوم طرف ته وتښتم چېرته لاړ شم هغه ماشوم په درشل خوا کې هغه ستړي شي هغه جاړي سر ولګوي دقلته په ژړا کې د له خوب ورشي مور یې مړه کې سوچ راشي چې یاره ماشوم خو ما ووهه خو مې ورټه د دروازې نه مې ویسته او دروازه مې ورته بنده کړه ورې ګورم چې ماشوم څه شو چې دروازه کولو کې هغه ماشوم په خاورو کې او په اوښکو کې لت پت په خاورو کې پروت دی اقه مور یې راوچت کړي او د غېږ پورې کلک ونیسي او مور ورته جاړي او ښکلي کړي ای بچې زه خو درته وایم خو ته زما نه اقه مور یې راوچت کړي اخیرا خچن د خاورو خټو ډک بچې دې سینې پورې ونیسي او کور ته یې دننه کړي اقه مور به ګرمې کړي یخم نه هغه ماشوم غلام به یو پاکې استري کړې جامې ورته ور واچي کله یې په دې یو مخ کولی او کله یې دا مور په دې بل مخ کولی زما قسم به زړونو قسم په الله چې دا مور دې بچي سره چې کومه مینه کوي زور خو یې ورکړو د الله مینه د دې مور نه په دې بچي په بنده ډېره زیاته مونږ اوښکې نه بهیو مونږ الله ته جاړو نه مونږ کبر کوو په خبرو کې کبر کوو په جړا کې کبر کوو په ګرځېدو کې کبر کوو په پیسو کې کبر کوو بس خو چې لږ یو سړي له لږ معمولي غوندې طاقت راغی که د ژبې طاقت دی او که د لاس طاقت دی مونږ کې بیا دومره تکبري چې انسان راته انسان نه ښکاري په دې الله خفه کېږي دغه د قیامت ورځ ځان ته را مخکې نو رسول الله مبارک هغه صحابي ته وړه کې د څه دي وي دوه خبرې یریږم هم د الله نه رومینه نیسي الله په چا څه مستغني بادشاه او رحم امیدم لرم چې د الله بنده یم د بل چا نه یم د الله پیدا کړی ما له ښکلي شکل لا کړی ما به دوزخ ته نه غورځوي
حضور پاک ورته وفرمیل چې دې وخت کې د انسان په اړه کې دا دوه سوچ راشي د الله نه یریږي هم د الله د رحم امید هم لري نو خدای پاک به دله خپل مقصد ورکړي دی به د عذاب نه بچ کړي او خپل فضل و کرم به پې وکړي جنت ته به داخل کړي دقه د قیامت ورځ دا را مخکې کول پکار ځان ته دا موږ چې دغسې ګرځو دا څه وجه ده موږ د قیامت ورځ سوچ نه دی کړی موږ فکر نه دی کړی موږ دا سوچ نه دی کړی چې دا زما نیکۍ او بدۍ به د قیامت په ورځ باندې الله تعالی په خدای یو ځل عایشه صدیقه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی او فرمایل من حوسب عذب چا سره چې سوچي حساب کتاب وشو غرق شو تباه شو ولې زه به ځان ویم ما سره الله حساب کتاب شروع کړي زما څونه نیکۍ دي سم نه هغه نیکۍ هم ټولې ګډې وډې دي د دنیا سوچونه او فکرونه دي زه به څه کوم او د خدای نعمتونه څومره دي د الله د نعمتونو مقابله کې زما نیکۍ څه شی دی نو عایشه صدیقه ورته وایي چې د الله رسول ولې قرآن شریف کې الله نه دی ویل سوف یکون حسابا یسیرا چې چا سره به الله آسان حساب کوي وی عایشه ذلک العرض دا خو د الله مهرباني ده ای بنده دا ګناه دې کړې ده دا جړا دې کړې ده ښه معافې دا دې کړې ده ما ته جړا کړې ده معافي دې غوښتې ده زه معافې ولکن من نوقش هلکه که پوره حساب کتاب وشو پوره هر سړی برباد او تباه دی پیغمبرانو جړلي موږ کوم دی د خدای حساب کتاب بس دا یو ټکي دی چې پروردګاره که خبره د حساب کتاب به زه ستا د نعمتونو په مقابله کې که ټول عمر سجدې ولګوم د یو ایمان شکریه نشم ادا کولی رحم وکړې یا رب رحم وکړې د قیامت دقه ورځ ځان ته رامخکې کړه نو الله فرمایي ولمن خاف مقام ربه جنتان نو دې کې څه نورې خبرې هم شته انشاءالله که موقع وه نو په آینده جمعه کې به درته بیان